ملاله د ټول ختیځ لپاره یوه شتمني وه او دا د هېواد په ژورنالستانو کې نوموتې ژورنالسته وه. ملاله نه یوازې چې زموږ خور، ورور، مور او د کورنۍ رهبره وه، بلکې دا په هېواد کې یوه نوموتې خبریاله هم وه. تشه یې د ټولو لپاره ده او غم یې په ټولو دی. له تاسو ټولو منندوی چې راغلي زموږ سره غم شریکي کوئ. موږ په دې لاره کې د ملالې لاره تعقیبوو، یوازې نه پرېږدو. موږ په دې لاره کې ډېرې قربانیانې ورکړي. زموږ مور وه، ملاله وه. موږ لا نورې ډېرې قربانیانې ورکوو، خو د دې هېواد او د ملالې د هیلو او زموږ د مور او د دې هېواد د راتلونکي او د هیلو لپاره ټول قربانۍ ته حاضر یو. نو د دښمن مرمۍ زموږ لپاره لږې دي او موږ لا په دې لاره کې قربانۍ ته حاضر یو. نه مو څوک مخه نیولی شي. د ملالې ټولې هیلې به انشاءالله موږ پوره کوو او موږ به ورته په پوره صداقت او ژمنتیا باندې کار کوو. پیښه څنګه رامنځته شوه؟ پیښه ممکن دلته کوم امنیتي خلک دي، تاسو له هغوی نه پوښتنه وکړئ، اړوند مسؤلین. دې ته مخکې اخطارونه ورکړل شوي؟ نه، زه خو په دې اړه څه معلومات نه لرم. تاسو په اړوند امنیتي مسؤلین نه پوښتنه وکړئ، ګڼ نه ښه وي.